دلته ما سره دلته د ګدام دپاره مکمل یو ډیټابیس ده. په دې ډیټابیس کې مکمل هر حساب شته دی چې ټوټل خریداري څونه شوې ده، فروشات څونه شوي دي، دخل کې څونه پیسې دي، څونه توکي چې په تاسو سره په ګدام کې دي د هغې ارزښت او دلته تاسو ته د مالي چارو هغه تحلیل هم کوي چې ستاسو بزنس هیلتي دی یا ریسکي دی یا کوم مشکل لري. او دلته هم یو ټیپ درسره انتخاب شریکوي چې دا درته ویلی شي چې تاسو په ښه وضعیت کې وئ نو څه اقدام کولی شئ چې اوس دپاره تاسو وګورئ all good consider investing یعنې کولی شئ سرمایه ګذاري وکړئ. او دلته هم د توکو مکمل بیلانس ته چې څونه توکي پاتې دي او دلته هم د توکو د ایکسپایر ډیټ ده که زه دلته تاریخ بدل کړم چې وایم چې راتلونکې هفته کې کوم توکي ایکسپایر کېږي نو هغه ما ته دلته انتخاب کړي. نو کوم توکی نه و بیا که 30 ورځې ولیکم نو دا دی. که هر څومره ورځې تاسو لیکئ نو دا دلته ښیي. بله برخه دلته ده، دلته هم دا ټول اعمار چې دي د تاریخ شروع، د پیل نیټه، د پای نیټه او د ورځو په حساب باندې هم درته ښیي. نو دا تاسو ته د یوې هفتې حساب هم درکولی شي، د یوې میاشتې هم درکولی شي په ترتیب باندې. انوایس برخه هم لري، د شرکتونو د اجرایي حساب، همداسې کوم مشتریان چې تاسو نه په قرض باندې درمل وړي هغه دا دی دلته دې برخه کې، او ایکسپنس کوم مصارف چې دي یا لګښتونه هغه هم درته محاسبه کوي. نو اوس که ستاسو دغه جامع ډیټابیس پکار وي نو کولی شئ کمنټ برخه کې ماته درملتون ډیټابیس یا د ګدام ډیټابیس ولیکئ. زه به تاسو سره د بیان د لارې نه اړیکه ونیسم او معلومات به درسره شریک کړم.